الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل څلور شیان چې دي که چیرې په چا کې ول دا منافق خالص دی، یعنی پوخ منافق دی دا سړی. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. که چیرې یو په دې کې و یا دوه پکې ول نو بیا یو یا دوه خوی د منافقت پکې سته. و دا څه شي دی؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه شي بیان کړی دی؟ دا کوم عمل دی؟ اذا اؤتمن خان، کله چې سړی یو چاته امانت ورکړي او دوی په د امانت کې خیانت وکړي، دا خائن انسان چې دی د خیانت دا د منافقت یو خوی دی په دې انسان کې پروت دی. واذا حدث كذب، کله چې خبرې کوي په خبرو کې درواغ وایي، په خبرو کې سړی درواغ وایي، خلکو ته درواغ وایي، دا د منافقت یوه علامه ده په دې انسان کې پروت. نعوذ بالله. دریم د الله رسول صلی الله علیه وسلم واذا عاهد غدر، کله چې تا سره وعده وکړي د دې وعدې ماتول کوي، د وعدې مخالفت کوي، دا د منافق خوی دی په انسان کې پروت. څلورم د الله رسول صلی الله علیه وسلم واذا خصم فجر، کله چې د یو چا سره جنگ او جنجال راسي بیا شکنځل کوي. نعوذ بالله. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د منافقت د دغو علائمو څخه وساتي. نو که یو خوی پکې و، یوه علامه د نفاق ده، او که ټوله پکښې وه نو دا ټولې د خالص منافق دی د انسان، چې درواغ هم وایي، شکنځل هم کوي، د وعدې مخالفت هم کوي، په امانت کې خیانت هم کوي، دا خالص منافق دی. او دا منافق یې څوک بولي؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم یې بولي. الله رب العزت دې موږ ته په دغه احادیثو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله جل جلاله دې موږ مخلص مؤمنان کړي، الله دې موږ صالحین کړي، الله دې د ایمان د زواله وساتي. 15 ورځې ژوند دی، دا ټولې کیسې خلک د ژوند دپاره کوي، د دغې زندګۍ د جوړولو دپاره کوي. درواغ چې څوک وایي دا یقیني کمزوری سړی درواغ وایي. زورور سړی درواغ ته ضرورت نه لري. زورور سړی چې ځان په دې باندې پوه سي چې زه یو څوک یم، هغه بیا درواغ نه وایي. کمزوری سړی چې دی هغه درواغ وایي. خیانت هم هغه څوک کوي چې هغه کمزوری سړی، چې یو سړی د خپل ګریوان کې وګوري چې زه څوک یم، بیا د خیانت نه کوي. دا رقم شکنځل سو، دا رقم د وعدې مخالفت سو. الله جل جلاله دې موږ او تاسې مخلص مؤمنان کړي.